درنو هیوادوالو دا چې راتلونکې دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه د پولیو واکسین کمپاین ترسره کیږي. په دې اړه د کندهار ښاروالۍ د غونډو په تالار کې د ښار د 15 ناحیو ګذر وکیلانو ته عامه پوهاوی ورکول سو ترڅو د یاد کمپاین په ښه عملي کولو کې پوره همکاري وکړي. کندهار ښار چې دی هغه تر ټولو خطرناکترینه سیمه ده. په دې کې به موږ کومک وکړو، لیکن په دامان کې نسم کولی، په ډنډ کې نسم کولی، په ژړۍ کې نسم کولی. د ډېرو منابعو ډېرو پیسو ته ضرورت لري. کندهار ښار ولې خطرناکه دی خپله د دې امراضو په حساب باندې؟ په دې خاطر یو خو ډېر انسانان په یو محدوده جغرافیه کې ژوند کوي. نو په کندهار ښار کې چې موږ ډېره ویرې لرو، په همدې خاطر باندې لرو چې موږ د ډېرو سیمو سره تګ او راتګ لرو او په یو خاصه جغرافیه کې ژوند کوو او محیط په هغه شکل باندې نه دی پاک لکه څنګه چې په ولسوالۍ کې پاک دي. په کندهار ښار کې چې موږ د پولیو واکسین سره تر څنګ د دې ځینو نورو په اصطلاح صابونو د دې شیانو څخه استفاده کوو. دا د دې په خاطر کوو چې موږ د حفظ الصحې په برخه کې موږ او تاسې باید یو څه کړي او ماشومان مو ټول واکسین شي. وروسته د علماء کرامو ټولو پر دې باندې فتواوې ورکړي دي چې دا د پولیو واکسین یو حلال واکسین دی. هغه افواهې، هغه شبهات چې زموږ په ټولنه کې د بعضو خلکو په اذهانو کې شته چې څوک چې وایي بیادبي ماب چې دا کې د خنزیر وازګه ده، په دې کې پلانکی شی دی، دا ټولې بې بنیاده خبرې دي. په دې ټولو فتواو کې پولیو واکسین حلال واکسین بللی دی او حلال واکسین دی او د دغه مهلک مرض لپاره د وقایې په شکل هم دغه یوازینۍ لار ښودلې ده. ځکه چې د ټولې دنیا روغتیاپالان یا انتباه ډاکټر صاحبان پر دې ټوله باندې متفق دي، هغه که اسلامي دي که غیر اسلامي دي، چې د پولیو مرض علاج نه لري. یوازینۍ لاره هم دغه 2 څاڅکي د پولیو واکسین. فقط د راروانې دوشنبې په ورځ باندې زموږ کمپاین شروع کېږي د 2 ورځو دپاره. نو ستاسو څخه مو دا هیله ده چې زموږ سره په دې کمپاین کې همکاري وکړي. هغه والدین د خپل طریقه څخه خبر کوي چې په هغه کور کې د 5 کالو کم عمره ماشوم وي، هغه د اعلان سره سم د پولیو ټیم ته حاضر کړي چې څوک پر ټاکلي وخت باندې د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورته ورکړي.